ماته کړی. پنجاب لښکر بیا راغلی ده، په وطن کې د ما سخت جوړ کړی ده. تا د خپل چیغې ووهه، زړه مې چې وپړسېږي دا چې خپل مې د خپل چیغې وړاندې کړو. دا حال د بمبارونو راغلی. کم ورځ ده، نن د افغانانو د ویر او د ژړا ورځ ده. تاسو وګورئ چې نن هغه زمونږ ځوانان، تنکي ځوانان چې هغوی د پاکستان د هجومي لښکر، د پاکستان د غلامانو نه تېښته کوي او وطن پرېږدي ورته، د دوی د لاسه نه نن د دوی هغه وظیفې، د دوی هغه ټول امکانات طالب ته نه غصب کړل او دوی دې ته مجبور کړي د وطن ځای پرېږدي. دا طالب ته رسم دا ځوان وطن پرېږدي او نن دوی ورته په میدان کې دا بمونه دوی ورته ایښي دي. ځکه د بمونو سوداګر دا طالب خنزیر ده. د بمونو سوداګر دا د آیسای ګوډاګیان دي، دا د پاکستان ملیشې دي، د ټولو بدبختیو اصلي عاملین دا د سپي زمن دي. دا بم دوی ایښی ده، دا ځوانان دوی شیان کړي دي، دا بدبختي دا راوستې ده. زمونږ تنکي کولي ځوانان تاسې وګورئ چې په وینه کې لږ پټ پراته، زمونږ خویندې، زمونږ مندې، زمونږ ماشومان نن څوک پورته کوي نه، نن څوک پورته کوي نه. ملګرو غوږ ونیسئ، زمونږ او تاسو د نسل کشۍ یو بل باب خلاص شوی ده، زمونږ او تاسو د نابودۍ یو بل باب خلاص شوی ده. هیله کوم غږ پورته کړئ. زمونږ د وطن ګلالي ځوانان تاسو وګورئ په وینه کې لږ څوک په تاریخ ورځي او څوک په وینه کې لږ پراته چیغ و فغان وهي او داسې نر نشته ده چې د هغه اواز اوري او هغه راپورته کړي د غزې روغتون پورې ورسوي. عزیزانو، تاسو په خدای باندې باور وکوئ چې زه په شته پلار کې د یتیمي احساس کوم، په شته مور، په شته فامیل کې زه داسې فکر زه یم یتیم یم، یسیر یم، زه هېڅوک نه لرم. د وطن درد دومره راباندې تاثیر کړی ده، د وطن درد یو رقم تاثیر راباندې کړی ده چې زما نه خندا، زما نه خوب، زما نه سکون، زما نه هر څه مې نه ورکېږي. هر څه چې کوشش کوم پر ذات د پروردګار قسم کوم چې کومه خوب مې ویسي، په خوب کې طالبان ګورم، ولایت ګورم، فقر ګورم، وحشت ګورم، بېرته راجګ شم، یو درې قدم لمونځ کوم، بیا سر کېدم. له موږ نه هر څه واخېستل، زما په شمول ټول ځوانان، زما په شمول ټول ځوانان دغسې دربدره شول، خاورې په سر شول. د هغوی ارمانونه، د هغوی هغه ټولې ارزوګانې د طالب منحوس، د طالب خنزیر په لاس د خاورې سره خاورې شولې. نن زما ځوانان په وینه کې لړ پر پراته، زما ژورنالستان، زما لوست ځوانان د وطن نه پرهار دي، وطن پرېږدي. ځکه وزیر ملا شو، معین ملا شو، والي ملا شو، قومندانې ملا شو. که هره برخه کې ملا نو دا ځوان به څه وکړي هلته؟ ځوان څه وکړي؟ ځوان مجبور چې وطن پرېږدي، ځوان د مرګ خود ځان غورځوي، وطن پرېږدي. نن دا کوم حالت چې موږ باندې راغلی ده، ځمکه او اسمان زموږ په حال باندې ژاړي. طالب مردګه اوس هم د قدرت په تلاش کې ده. ځمکه او اسمان زموږ په حال باندې ژاړي. په ټول دنیا کې زما په حال باندې تبصرې روانې دي، په ټول دنیا کې. ولې زه افغان د ژوند حق نه لرم؟ د ما افغان د ژوند حق نه لري؟ زما ځوانان د ژوند حق نه لري؟ نن خو زه تل بدله شم. د ما ځوان نسل د ما د وطن ملي سرمایه ده، د ما د وطن هغه اساسي هغه چې زمونږ ځوانان هغه ته بخښنه غواړم، زمونږ هغه وطن چې ځوان ته اړتیا لري، نن هغه قشر له منځه لاړه. نن زما ځوان په ډېر مهارت سره له موږ نه ویستل کېږي، شړل کېږي. هغه ځوان چې هغه تعلیم یې کړی ده په دغه وطن کې 20 کاله په ونه کې، په فقر کې، د همدغه طالب په انتحار، په انفجار کې هغه ځان باندې قبول کړ، تحصیل ته ورغی. هر مور د خپل بچي چې لېږل ښوونځي ته د ژوندون تمه ترې نه کوله، دی به ژوندی راځي، په هغه حال کې به یې زده کړې وکولې، تعلیم یې حاصل کړ. نن ماته وګوره په میدان کې قسم تعظیم یې دونه پړسېدلی ده، دومره پړسېدلی زړه مې چې زه مخې دلته اوس دا وخت کې ته وښیم باندې به وخاندي. زمونږ په حال ټول دنیا ژاړي. په ذات د خدای قسم کوم دغه هلته چې هر نفر راننوځي، یونانی ده، کافر ده، مسلمان نه ده، اسلام نه مني، خو چې کله نوځي دا یوه پوښتنه کوي، په ملک کې مو څه حال ده؟ په ملک کې مو څه حال ده؟ چې هر ورځ دا پوښتنه موږ نه کوي. آیا ولې موږ چا دې هلته موږ دې هلته جوړ کړو؟ چا د ما د وطن عزت واخیسته، د پنجاب په خوا ته یې وغورځوه. دا ملا عمر خبیث، دا ګلبدین خبیث،
دا خرکس هیبت الله دا خرکس ملا غني دا بل مو ورته کوي نن زه بې عزته شلمه نن په ټول دنیا کې زه بې پته شلمه نن په ټول دنیا کې زه بې عزته بلاډو شم زه هېڅ عزت نه لرم هر خرکس راغی د خپل دې مرمۍ چلې ډزې په ما باندې زده کړلې هر خرکس دې موږ ته راغی جهاد یې ما باندې وکوو هر خرکس دې موږ ته راغی ایمان نه ځان وړاندوه دا کافر ده دا مسلمان ده دا کافر ده دا مسلمان ده دا مرتد ده او دا کمونیست ده دا خلقۍ لا پچوي د خپل ښځو لوډانې په نورو ملکونو کې کلې ورکوي دوی راځي اسلام ماته ښیي نن د امریکا په تیاره کې ملا غني مردګاو د هغه نه راځي د قطر نه په کندهار کې ښکته کېږي دی مسلمان ده په کابل کې همدا اوس 10 امریکایان د دوی په ښځو باندې خېږي دا وطن اشغال نه ده په هغه وخت کې اشغال و دا ووژنه همدا اوس دقیق راپور لرم که دروغ وایم مخ له قبلې نه وګرځي هر هغه سرتېري چې د وطن لپاره مبارزه کړې ده او د وطن د نواميس څخه ساتنه کړې ده هغه هر یو پسې کور په کور ګرځي له کوره باسي وژني یې کور په کور ګرځي له کوره باسي وژني یې ګناه یې څه وه د وطن لپاره یې خدمت کړی و د وطن ننګ و ناموس ساتلی و د وطن عزت و وقار یې ساتلی و دغه یې ګناه وه د پنجاب غلامي نه ومنلې د دې ملک د راتلونکي نسل لپاره یې یو فکر درلوده نن هله د کور نه ویستل کېږي او هغه شهید کېږي 100 کاله کېږي چې په دې خاوره کې د شاه عاصم الله خان راواخله تر دې غني پورې د دې ملا له کونې موږ اور اخیستی د ملا له کونې موږ اور اخیستی د غازي الله خان په وخت کې سقاو ځای راپورته کړه اله چې غازي الله خان مرتد ده اله چې کافر ده اله ښځې داسې وکول اله دا وکول هغه د سقاو د بویم زوی راپورته شو چې یو نالوسته یو جاهله یو احمق راغی هغه ته خادم الدین رسول الله قبر که ورته پاچاهي ړنګه کړله او ننګه همره چټکې ورته وهله چې راننوځه راځه چې کله مو ولګوله بعد پاچاهي ورباندې معرفه مې مړول بند کړه د هغې موزل در پسې بند کړه زهیر یې کړم رسوا یې کړلمه بیا پس لخېره مو نارې ول چې هو مو خو سا وکوله هو مو خو دا وکول بېرته بیا هلته یې وړې پوړې یو شی بیا را جوړ شو له هغه نه وروسته ظاهرشاه و چې خپله هغه دوره یې خلاصه کړله داود خان راغی داود خان پسې هم همدا ګلبدین مردګاو دا رباني مردګاو دا مسعود مردګاو دا نور ټپکیان ورغلل د بېنظیر بوټو غېږې ته د بېنظیر بوټو د پلار غېږې ته ورغلل موږ جهاد کوو په هغه وخت کې نه وروس و نه امریکا و نه بل و دا په 1950 کې دا مردګاوان دا د ملت وینې څښونکي دا پرې ننګان دا پرې غیرتان اوس هم په کابل کې ناست دي دوی ورغلل هغه ځای کې ورسره هغه دې وکړو چې موږ کابل ته ورانه دوی راغلل په دې وطن کې زما په وخت به تیزاب شیندل ته د کمونیست ویې ته یې پاچاهیز ویې ته یې خلقیز ویې او د خپل ښځو یې د آیسای د جنا لپاره پښې پورته کولې دا مسلمان و او چې ما خو وطن لپاره زده کړې نه کولې تعلیم نه کوو امام مکتوب کې بم کېښودې په همغه وخت کې د شهید ډاکټر نجیب په دور کې دې ګلبدین خان بس دغه کار کوي چې اوس ملا غني برابر یې کوي دغه لا کار کوو ده دې ګلبدین کوو دې مسعود کوو رباني کوو نه یې کوو که دروغ هم به ولاړ تو کې کتر ولا مات په دې ښار کې په دې کابل ښار کې په دې مکتبونو کې په پوهنتونونو کې دوی دروغ نه کوو د خلکو مخ تیزاب نه شیندل دا نه وو دا خلک عین هماغه سناري اوس بیا یو ځل بیا تکرارېږي دا موږ افغان پروردګار تباه او برباد کړي چې موږ څه هوښیارېږو د خدای لپاره یو انسان چې د یو سوري نه مار وچیچي 2 ځله خدای یې نه بخي موږ هر بار چیچي موږ یې سړي زمون نه کېږو هر خر پسو ته راشي ښځه یې په پاکستان کې کومه ورکوي ما ته به راځي ته مسلمان یې ته کافر یې ته پلانکی ته به سړی وغواړه اوس فیض احمد ځلانده او مطمئنه او هغه شینواری مردګاو هسې نور مردګاوانو راشي اوس که نه تاسو د امارت لپاره نارې وهلې راځئ که نه ولته اوس ورکړه دې ملت ته اوس جواب که نه ورکړې جواب دلته امن راغلی پرون یو خلک بس پوسټ کړې ده هغه عبدالستار مردګاو پوسټ کړې ده ولا د کابل ښکلا خو اوس ډېره شوه راشه که نه اوس د رنډۍ زو دا ښکلا اوس وګوره که نه راشه اوس وګوره جواب ورکړه دې ملت ته اوس ملت مو تباه شو ملک مو تباه شو اقتصاد له منځه لاړه نظام له منځه لاړه همدا د پاکستان ارزو وه همدا د پاکستان ارمان و د دې د اکوله خټک
او د حقاني د مدرسې په کونیانه باندې خپل ځان خپله هدف ته ورسوو. د کوله خټک او د حقاني د سیالکوټ او د دې ټکسلا او د نورو مدرسو کونیانه باندې زما شمله په ځمکه وغورځوله، زما مځان یې وننګوه، زما وقار، زما پت، زما عزت خاورو سره خاورې کړ. زما پت، زما عزت، زما وقار د خاورو سره یې خاورې کړ. شیخ مو دلته و چې و ملته د خدای روی ته وګوره، د قرآن روی ته وګوره ملته، د کلمې ته وګوره ملته، د خدای قرآن روی ته وګوره. د نظام ملاتړ وکوه چې پنجاب طرحه لري. پنجاب ته نه پرېږدي په پښو ته ولاړه اوسېږي. نن د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ورځي په تاجکستان او په قزاقستان په نورو ځایو کې لګیا ده چې زه د افغانستان لپاره خبرې کوم، په افغانستان ښه داسې کوم. هغه و زما د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ده. دا څومره د بېننګۍ خبره ده، دا څومره د بېننګۍ خبره ده. دا طالب خو نه غیرت پېژني، نه افغانیت پېژني، نه اسلام پېژني، نه قرآن پېژني، نه خاوره پېژني، نه ملت پېژني، نه غرور پېژني، هېڅ شی نه پېژني. دا فقط په مدرسو کې جوړ شوی، د ماوې دا په ډوډۍ باندې غټ شوی، د سوال په ډوډۍ چې څوک غټ شي هغه کې به دا شی نه اوسېږي. هغه نه خاوره پېژني، نه ننګ پېژني، نه غیرت، نه ناموس، نه حیا پېژني. چې څوک د سوال په ډوډۍ غټ شوی وي، د وظیفو د خیراتو په چندو چې غټ شوی اوسېږي، هغه کې به دا شیان نه اوسي، هغه کې دا شیان نه اوسېږي. ملت مې تباه او برباد شو، زما ملت تباه او برباد شو. زما ملت په اور کې وسوځېده، زما ملت په اور کې وسوځېده. نن د پاکستان ملایان بې ناموسان مور خرڅوونکي وایي چې مبارک طالب مو دغه کابل فتح کړی ده. نن د ما په حال باندې پنجاب کې مټیانې ویشل کېږي، نن د ما په وینو باندې پنجاب جشن نیسي. دا یو ورته لیکي پنجاب زنده‌باد. زه دې پلا کوم او دلته به زه ډېر حیا لرم چې زما به خوند دلته ناستې وي، زما به دلته خوند ناستې اوسېږي. زه ډېر بښنه غواړم ملګرو. نن زما ملک کې ماتم ده، نن زما په ملک کې د بېګناه د تنکیو ځوانانو وینې سیلابونو ترې روان شوي دي. تاسې انځورونو ته وګورئ. نن د ما د وینو تویېدو لپاره پاکستان یو بل ته مټیان وکړي، پاکستان ملیان. آیا دا مسلمانان دي؟ آیا دوی ځان ته مسلمان ویلی شي؟ دوی مسلمانان دي؟ دا ټول د انګریز له مردارۍ نه پرې پیدا شوي دي. دا ټول د انګریز طرحه مخته کوي. د پښتون افغان نسل وژنه ډېر په مهارت سره روانه ده. دا چلنګۍ ورته وهلې ده، دا چلنګۍ ورته ده نالسته، دا جاهله، دا د اکوله خټک او دا د حقاني مدرسې شاګرد، دا د سوال په ډوډۍ غټ شوی ملا خلیل اول ته یې ووژنه. ملت مې په اور کې وسوځېده. 40 کاله کېږي، 40 کاله کېږي چې ما سر پورته کړی. پنجاب لښکر بیا راغلی ده، په وطن کې د ما سخت جوړ کړی ده. تا د خپل چیغې ووهه، زړه مو چې وپړسېږي وپړسېږي وپړسېږي، دا چې خپل ملت خپل چیغې وړاندې کړو. دا حال د موږ نه راغلی. د جهاد ټیکهدارانو، د جهاد ټیکهدارانو کورم د پلار مانشه، د پردیو مزدورانو، د ما د ځوانانو ځاني د سپورته به برباد کړو. ځوانان د پردیو غلامانو ملک مو تباه برباد کړي. مونږه د پردیو جاسوسانو مونږ مو تباه برباد کړي. د پردیو هېوادونو د خاندان مو کړو، له سیالیو شریکۍ مو وغورځولو. د هغه ځوانانو ارزوګانو مو د خاورې سره خاورې کړلې چې 20 کاله په فقر، په ولږه، په بدبختي کې زده کړې وکولې چې زه به سبا د خپل دا خوار، د خپل دا ذلیل، د خپل دا بدبخته ملت به زه واخلمه، د سیال سره به یې سیال کړم. نن هغه ځوانان، نن د هغه ځوانانو په چوکۍ باندې، نن د هغه ځوانانو په حق حقوق باندې د کوله خټک او د حقاني مدرسې لودیان راغلي دي، په هغه یې قبضه کړې ده. دا یو خرپس هغه څه ورته وایي، هغه لوی خولی، هغه د دې ویان چې کوم ده، ظفر الله مجاهد ته اوسې پورته کېږي چې ځوان ولې د حکومت نه وځي. ځوان به څنګه نه وځي؟ او د جاهل زو، او د احمق زو چې تا ورته یو نسواري راوسته ده، دغه دفتر رئیس ده چې هغه په خپل نوم لیکلو نه پوهېږي. آیا دغه به څوک ومني؟ دا کوم باوقاره افغان به واوسېږي چې هغه د کوله خټک د مدرسې بیرغ لاندې هغه وخت تېر کړي؟ دا کوم باوقاره افغان به واوسېږي چې دا دغه پلیت بیرغ لاندې
چې هغه د کله خټه کې جوړ شوی ده او ته دلته ماته وایي د ژوند دغه وخت کې هغه به کوم باوقاره افغان اوسېږي چې تا د ټوپک د میله دغه وخت تېري تا خو د عمل تباه او برباد کړ دوی وایي چې موږ عفه کړې ده په والله بالله په رب العالمین دا دروغ ده په ذوالجلال دا دروغ ده زما ځوانان دوی تباه او برباد کړل زما د ملي ولسواکي له کوره باسي په مربوطه شکل تر هغې شکنجه کوي تر هغې شکنجه کوي تر څو د وهلو دغه سانه یې ورکړي تر هغې شکنجه کوي که دروغ هم وشي داسې دغه چې کوم مرشدان شوي دي له قبر نه یې وباسئ دغه د بدن دا ټوټې دا وجود ورته وګورئ دا شی یې ګورئ ورته والله که یو پرېږدي والله که یو پرېږدي والله که یو پرېږدي هر هغه ځوان به وژني چې هغه د پاکستان په خلاف یوه خبره کړې ده والله که یو درته پرېږدي چې هغه د افغانستان دفاع کړې ده چې تر څو تا د پاکستان غلام نه کړي او په تا باندې شاد سرزمین شاداباد در باندې ونه وایي په والله که دې پرېږدي چې تا غلام نه کړي چې دا وطن د پنجابی را نه ولي او دلته د پنجاب ټول حکم لکه څنګه چې اوس پکې جاري ده شاه محمود قریشي ورځي په تاجکستان قزاقستان کې د ما د مخې خبره کوي هغه څوک چې زه ورباندې خاندم هغه څوک چې ما له مرغټیو خلاص کړی هغه څوک چې ما په سعودۍ مسلمان کړی ده نن زه د هغه د خندا شوم د ما عزت وقار نن د هغه په خوا ته پروت ده ملګري ته زنګ چې ما ته زنګ ووهه ملګرو زنګ نه شم ولی ما له خوا نه چې زنګ وشي دلته دغه غږ ښکته کېږي په وطن دنګ کوئ ځوانانو هغه ځوانان چې وطن نه بهر دي زه په ټولو حق کوم چې په وطن به ننګ کوئ وطن به پنجابیو ته نه پرېږدئ وطن به د پنجاب د اشغال نه خلاصوئ او په ګډه به د وطن مبارزه کوو د دې ځوان د وینې پوښتنه به کوو دا ځوان نن د پنجابي په مو باندې ټوټې شوي دي د دې ځوانانو د بدن غوښې د دې ځوان د بدن وینې دا چې تویېږي پنجابی ورنه مزې اخلي پنجابی ورنه باندې جشنونه نیسي د ما په ځوانو باندې زما په قتل باندې پنجابی جشن جوړوي زه به د غم اوښکې تویوم زه به د غم اوښکې تویوم پنجابی به باندې جشنونه نیسي څومره د افسوس ځای ده لعنت د هغه چا باندې وي چې دې خاوره د پنجابی راوسته لعنت د هغه چا باندې اوسېږي چې زما ځوان دې ډال کړي چې وطن پرېږدي او دې سپږنو ته دا کونه خټک او د حقاني مدرسې کونه د وطن پرېږدي زمونږ او تاسو مبارزه به جاري وي او د ظلم مقابل کې غږ نه پورته کول دا تر ټولو ظلم ده د ظالم مقابل کې غږ نه پورته کول دا تر ټولو غټ ظلم ده د ظالم په مقابل کې چوپتیا او سکوت اختیارول دا کفر ده د ظالم مقابل کې خاموشي دا کفر ده موږ به یو ورځ په پښو ودرېږو حساب به کوو پنجابی ته ووایه که راباندې خاندې او که راباندې ملنډې وهې که زنده‌باد پنجاب وایې که هر څه ته وایې وخانده راباندې ښه د زړه راباندې یخ کړه ورځ در باندې خاندم ښه د زړه راباندې یخ کړه چې څومره خندله چې راباندې وخانده خو در باندې به خاندم یو ورځ در باندې خامخا در باندې خاندم چې په وس کې دې اوسي را باندې وخانده زه د خپل په ویر د خپل ځان په غم باندې چې را باندې خاندې وخانده چې وس کې دې را باندې وخانده خدای به دې حساب ورځ راولي که ژوندي وو در باندې به خاندم که مړه وو نوشه جان بشه په دغه به درنه اخلو پنجابی په داسې خو دې هر هغه ممکن لاره لټوم خو د دې وینې په به زه اخلم ولاکن داسې به مو د خاطر نه لېږم پنجابیه مور به نه یم راوړی که نه چې دې وینې به درنه وانخلم درنه به اخلم